نن سبا ډیر خلک د غاړې د سختۍ یا کړنګ درد او دروندښت سره مخ دي. اکثر خلک ګمان کوي چې دا ستونزه یوازې د خراب خوب بالښت یا د موبایل ډیر استعمال له امله پیدا کیږي، خو اصل خبره تر دې ډیره ژوره ده. د غاړې دا کړنګ تر ټولو لوی سبب د وینې کمی او د ویټامینونو کمی ده. کله چې په بدن کې وینه کمه شي یا د ویټامین ډي، کلسیم، مګنیزیم او ویټامین یو دوه کمی رامنځته شي، نو عضلې پښتې پوره طاقت نشي ترلاسه کولی. پښتې کمزوري شي او بیا په لږ ساړه، لږ حرکت یا لږ ټینشن کې غاړه کلکه شي او سخت درد پیدا شي. همدې وجې نه ډیر خلک د غاړې شاوخوا پښو په درد اخته کیږي او دا حالت بیا تکراریږي. دوهم لوی سبب د اعصابو کمزوري ده. کمزور اعصاب په ساړه موسم کې ژر سختي نیسي. دریم سبب ستړیا، د خوب کمی او ذهني فشار دی. کله چې ذهن ستړی وي، بدن ته غذایت پوره نه رسیږي، غاړه وخت په وخت کل کیږي. نو که تاسې ته د غاړې اکړنګ بار کیږي، دا یوازې خراب خوب نه دی، بلکې دا د بدن د غذایي کمښت نښه ده. قدرتي هربل علاج: کیومي دواخانه، راولپنډۍ. که تاسې د وینې کمی، د ویټامینونو کمی، د پښو غاړې درد او د اعصابو کمزوري لپاره خوندي او قدرتي علاج غواړئ، نو د کیومي دواخانې طاقتور هربل ماجون کورس ډیر ګټور دی. دا ماجون د خاصو او قوي اجزاو نه تیاریږي: زعفران، بادام پسته، چلغوزه، غوز، شادانه، اعصابي قوي بوټي او خالص شات. دا د بدن له دننه وینه قوي کوي، ویټامینونه پوره کوي، اعصاب مضبوطوي او د غاړې شاوخوا پښو درد ورو ورو ختمیږي. دا یو مکمل هربل کورس دی، هیڅ کیمیکل پکې نشته. کلونجي تیل، زیتون تیل او شات هم تاسې ته د کیومي دواخانې نه په اسانۍ ترلاسه کېدلی شي او کور کښې ناست د ټول پاکستان نه یې غوښتی شئ. د مشورې او نورو معلوماتو لپاره اړیکه ونیسئ. کیومي دواخانه، راولپنډۍ، په ټوله پاکستان کې د کور خدمت.